زموږ یو ملګری ډېر پرهیزګار اوس هم ثوابۍ کې وي بشیر مولانا صاحب الله رب العالمین دې ورله استقامت ورکړي والله تقوا ډېره کړي ډېر انتهایي تقوادار و د ګنج مدرسه کې موږ سره سبق ویل نو هغه چا سره به بالکل فضول خبرې نه کولې اوس هم الحمدلله دا کیفیت دی الله دې استقامت ورکړي او الله رب العالمین دې که دا زما خبرې ورورسېږي اول ته معافي غواړم سخت سړی دی چې الله رب العالمین د هغه په نفس کې کبر پیدا نه کړي په دې خبره هسې د مثال دپاره ویم هغه به د طلباو ملګرو ته ویلي موږ ته وایي د مشکات کې د جنت او جهنم بابونه راړه وایي دا ډېر ګورئ وایي هسې کوم علم کوئ کتابونه خو هسې هم وایئ خو دا د جنت او جهنم احادیث ډېر وایئ دې سره د انسان ډېر ناشنا کیفیت جوړېږي ډېر کیفیت ناشنا جوړېږي وچه ډوډۍ به په کور کې وخورئ وچه ډوډۍ د 3 ورځو وچه روټۍ خو حرام به بیا ونه خورئ د الله په فضل چې کله دې دا جنت او جهنم مخې ته ودرول الله رب العالمین د انسان د کیفیت ډېر عجیبه غونته کېږي ډېر عجیبه غوندې د جهنم چې مخې ته کړي او د جنت را مخې ته کړي او د دې باره کې د احادیث قرآن کې هم ډېر تفصیلات دي او په احادیثو کې خو نبي صلی الله علیه وسلم ډېر ناشنا تفصیل ذکر کړی دی د دې احوال چې نبي علیه السلام ته الله رب العالمین بعضې احوال ښودلي دي معجزتن او بعضې الله رب العالمین ورته وحي کړی دی او هغې بیان کړی دي چې داسې داسې حالات به راځي د قیامت په ورځ د جنتیانو به دا حال وي د جهنمیانو به دا حال وي دوه لارې دي که نه اما الى الجنه و اما الى النار د قیامت په ورځ چې کله حساب کتاب وشي دوه لارې دي یا جنت ته تلل دي یا جهنم ته د انسان اعمال تلل دي په پل صراط پورې کېدل تېروتل دي بیا آخره کې عملنامه میلاوېدل دي به دا بورډینګ پاس دی تا سره اوس لکه ته چې په ایرپورټ کې څومره قیسو نه تېرېږي څوک بار تلي نه تپوس وکړه هلکه دلته امیګریشن دی دلته دله بیګ چک کوي هلکه دلته چې کوم دی وزن چک کېږي وزن دې څومره دی تا ته ایلوټ 40 کیلو دی ولې دې زیات راوړی شابه جرمانه راکړه انسان قانون جوړ کړی څومره احتیاط کوي دا خپل بیګ بار بار تلي چې هلکه چېرته زیات نه مړه یاره هلته بیا سړي نه جرمانه اخلي دغه رنګه بیا دې ګوري ریکارډ امیګریشن ته چې بیا ور مخکې شي پاسپورټ ریکارډ دله ګوري چې هلکه څه کیس پیس څه مسله خو نشته دا تپوس هم دی کې کرنسي د سره څومره ده ډېر قیسې وي اخره کې چې هغه لاونچ ته ورسېږي انتظارګاه ته نو زړه به دې لږ قلار شي چې زه اوس به بورډینګ پاس میلاو شي نو چې بورډینګ پاس میلاو شي زه اوس وجاز ته ځم دا په خلاص عملنامه میلاوېدل دا اخري بورډینګ پاس دی الله دې موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي چې قرآن کریم کې الله رب العالمین سورې حاقه کې فرمایي د ډېرې خوشحالۍ نه به د انسان چغې کړي چې کله د عملنامه په خلاص باندې دله ورکړلی شي نو دی به چغې کړي ها امقرؤ کتابیه خلکو ته راشئ که نه راشئ ملګرو زما دا کتاب ولولئ که نه زما عملنامه داسې ښایسته عملونه لمونځ کې مې دومره نمبرې دی په زکات کې په روژه کې په حج کې په تلاوت کې په ذکر کې په صدقو کې په ښو اخلاقو کې د مور پلار په خدمت کې د ګاونډیانو سره احسان یتیمانانو باندې شفقت د خلکو خدمت او دغه رنګه دامې جنازې د مسلمانانو کې شرکت دا ټول اعمال یې رالوسونه ښایسته لیکلي دي داسې به ځلیږي او پړقېږي به دا څومره اعمال چې انسان کوي نن دا موږ دې دپاره کوو چې د دغه خطرناک ځای د اور نه بچو جنت ته الله رب العالمین بوځي